بل چې مې ورسره څنګه لاس میلاو کړ لاس یې داسې سخت سخت و لکه چې یو سړی ټول عمر د بلاکونو کار وکړي سر پیشنې بوکری اوږده اوږده اچولي ده او ویښته مېښته نه دي اچولي سترګې یې تورې کړي دي او دا مسکاره دی ته وایي که نه مسکارا خولي دي دا سامان ورسره پروت و دا مسکارې او لاینرې او دا شي دله کنې زه مسکار راووته داسې ما ورته کته بره کتله او داسې خوشحاله خوشحاله خو جینۍ سیده وه سیده استری کړې استری کړي سیده وه ما وایي خدایه دا خو سیده ده وایم دغه کار ما ورته مې لاسونه ماسونه خو دې ډېر سخت دي ته خو که ډېر سخت کار وکړې نو اوړه دې واغږي اما په اوړو کې خو کاڼي نه وي چې بس تا پې موټی لګېدلي وي سختې دي په خندا کې پرخي که نه لازم خبره ده بس زه ورسره ورو ورو نری کېدم بیا مې هغه بل شی شروع کړ اوس دې ځای کې ویلی نه شم ډېر کسان ناست دي د غم د لاسه دغه بیا ټینشن کې شوم خلک مې دې سره غم لرې کېږي سره به زه ښه پاو واخلم او خلک ناست دي ځکه سیګنل کې مې درته خبره وکړه دی بیا د اونه به جوړی دی بیا که نه ځکه ما ورته مې ته ماته ویښته وښایه ګټه یې اچولې وه د شا طرفه یې دا ځای کې یو سونډي وښوله تاسو ته سرکونډې وایي دا کوم ویښته چې لیټه درته وښودلو دکه د شا طرف مخې خو نه ښولو دا شا طرفه دا ویښته وښول تصویر ته وښوي دا دي هغه به دکه ځای کې پراته وي د منګکانو بوی ته ځي ستا ویښته دي قسم دی بس بله زما بله آیډي ده په هغې کې ما ویډیو کړې په ویښتو کې داسې په بره مې والي دي پوه شولې مې زنګېږي را زنګېږي زلفو والاګانه ریښې ده نن بیا نشه نشه دی په دغه ځای په دیوار باندې داغ دی د دې ځای نه دې دیوال نه والي هغه دیوال ته مې ولا سټک مې را بغولی دی بټ شوی دی شکر دی چې بټ شوی کړي زه به اوس جیل کې موبایل مې را بغولی دی او لکه ما ته یې تر نن تاریخه پورې څه نه دي ویلي خبره د خوست یو ډریور و ما ته ویل ته ما سره د ړنه مینه کې دلته دفتر ته لاړم قرآن مې راواغسته لاس مې پې کېښودو اودس مې وکړو مې زما د دا قرآن ووایي چې زه تا سره د ړنه لګیا یم او د ده نه یو مسټیک شوی دی ما په بنین کې لیدلی و خو ما ضمیر سره ډېر چیړ نه کوم هسې نه لیونی شم ژبه یم که نه نو په ځان داسې عشق په دې لیدلي چې په ځان مې یارېده ملاقات د سره کوم په یو شرط خفه کېږه مه خبره به لږه خوند ځي وی ګوتې به نه راوړې نو ما ورته وی چې زه ونې ته اوبه اچوم او ام پې نه شو کوم نو زه ورته سله بیا اچوم نه نه وی داسې نه صحیح ده نوره یارانه وکړه چې هوښیار شي په یارانه کې سړی عقل زده کوي که نه نه وی دا مطلب مې نه دی د نکاح نه مخکې چې ته غوبل جوړې نو دې کې بیا لکه مطلب په دې الله خفه کېږي ما دا خو په دې هم خوشحاله وم چې دینداره ده خوړه کې سکون نه ځان به مې و جړل به مې سپوږمۍ ته به مې کتل مې خدایه چې دا به چېرته ناسته یو زه چېرته یم مې زه خو دا یم خو چې دا به کوم ځای کې یم لکه ته ډېر غرق وې غرق داسې ته یو خبره که سمندر ته به څوک د شپې لړ شي د چا زړه دغی نو لازم ځي زه تلیم نو ما لکه خیر د مجبورۍ نه چې یو سړی ګوره په دنیا کې دوه خلک نه یریږي یو مین سړی عاشق سړی پوه شول او یو چې کوم د ګیدړ غونته وخت تېروي په شا به ټول عمر ګوري خو یاره پې نه راځي ډېره په خبره باندې پوه شوې او کوم چې ځان ته ډېر زړور وایي نو دا چې ویریږي نو دی بیا په تعویذونو هم نه راګرځي دا خو ده خیر خو مونږ خو عاشقان وو که نه اوس لکه ستا د مزدوري کوه ستا د جولۍ سره خو دې که ما به چاته کنځل هم وکړل وي ډېر ښکلي کنځل دې وکړل ما له به یې دومره برش ولګو چې زه په هوا شوی وم سمندر هلکه را درېږه خبرې له دې نه لاړې ما ملاقات د سره کومې ته به راته ګورې زه به روانه یم د اجمان کې یو مارکیټ تر سبزی وي په دې کې به روانه یم او ته به راته ګورې د کپړو په مارکیټ کې کار کو نو ځان له د کپړه غاډو کې هغه جینکۍ نه یو
کپړې چې وتا چولی یو او ډمی واو نور نه پیژنم خو اک هغې نه کپړې راوړې دي هغه بغیر پرتوکه کمیس نه هغه سموږه ده د ښځو هغه اکې ځان لره اکې ځان لره او په هغې کې د خپل ځایونه برابر و نورو ته پوهېږي که نه عزت الله سکول مخکې کا پوه شولې هغه ځان له راوړې وه وا به یې چوله راته وچ پیلې ونه کړم ما دا او دا خو لکه زه بس دا کوم شی دی ما ټوله ورځ به مې څارله عزت الله ښه ما چاته بل چاته ونه ګوري قربان دې شم ما قدر اوس به څه کوو ښه وی بس ته کور سلا وکړه چې په ما کور سلا وکړه ما یو ملاقات را سره نه کوي ته بیا روانې کوې نه ما روانې نه کوم خو بس ما دوره قدرې کار دی چې زه به خپل لاسونو ته تاله ولګوم خو ته راته مخامخ شه مخامخ نه راتله که نه وي د شا نه به راته ګورې یا به داسې مخامخ راشي او تېره به شي نو چې ګوتې نه وړم نو دا به زه څنګه پېژنم چې دا جینۍ ده او لکه هغې هر څه برابر لګولي او نور ته ښه پوهېږي زما نه خیال لري زه به څنګه یقین وکړم اوس که تا ته زه په دې کوټه باندې تور بال کېرم او تا ته زه ډېر ووایم چې دا هندوانه ده نو ته به چې نه څنګه هندوانه ده دا به اول ماتول غواړي نو بیا اخر تا ته څنګه پته ولګېده ما ورته مې یو ملاقات را سره وکړه خو د ملاقات نه مخکې هغه ما له قرآن قسم هم را کړی چې لکه ته خو به دا نه کوې که نه ما یې نظر نه کوم اورې خو قسم به ما ماته و ځکه چې بیا به ما د الله نه بخښنه غوښتې وه ځکه چې زه ډېر سوځېدلی وم که نه لکه وایي د خدای به ترې تپوس کوي چې حقه مینه وکړي او چا د چا زړه ازار کړه که نه مولیان هم وایي که نه اوس به خلک وایي چې داسې د ځان لګیا دی خو لکه ځه صبر راکړه خوست نه دی خوست دی کابل کې زما د دې اوبو نه یو نفرت دی ډېر زه لکه ډېر لامبم را لامبم نه ځکه دا د اوبه ګرمې دي نو په ما کمیس اچول بد لګي که نه ډېر نه لامبم لکه اکثر چېرته یو پیره نیمو لامبم که نه نور کله لامبم چټیا ښه مخکې وایه د خوست یو ډریور مې نیولی مې د شپې 3 بجې به راشي زه ګرل فرینډ سره ملاقات کوم خو وی خواله به ډېر نه راځي مې زما د عزت سوال دی وی ښه صحیح ده نه نه وی چې ته څه وایې زمونږ ورور یې ما هېڅ خبره نه ما ته به راته خیر د لږ فاصله کې ودرېږي او که مونږ ګپ لګو ګورم هم راته ما ځکه زه شرمېږم تا ما هغه ته وې په لاره باندې قسم د نوې جامې مې اچولې وي سپری مې هم لګولې وه ځان مې داسې سنبال کړم مخکې زما دا رنګ هم ښه و چې زه لاړم نو زه د پیشني بوک را اچولې ده راغې که نه پینټ کې راووته په سر پیشني بوک را اوږده اوږده اچولې ده او ویښته مې نه دي اچولي سترګې تورې کړي دي او دا مسکاره دی ته وایي که نه مسکارا راته راښولې دي دا سامان ورسره پروت و دا مسکارې او لاینرې او دا شي یعنې زه مسکار راووته داسې ما ورته کته بره کتله او داسې خوشحاله خو جینۍ سیده وه سیده استری کړې استری کړې سیده وه ما وی خدای دا خو سیده ده ښه ما جینۍ خو سیده ده او لکه ما خو وی چې دا خو به ښه چکه چابکه ډکه جینۍ او لکه دا خو بلکل ورګه ښه صبر وکړه ډبل ټیپ عزت الله ډبل کې سکور لیک برابر و چې سلیږي ستا نیټ خراب دی بلکل تخته وه استری په چا وهلې وه ښه هغه نشان پکې د جینۍ نه و بس یو دغه شکي شوم زایده ښه بل چې مې ورسره څنګه لاس میلاو کړ لاس یې داسې سخت سخت و لکه چې یو سړی ټول عمر د بلاکونو کار وکړي ویم دغه کار ښه درې ګلان دي نو ما ورته مې لاسونه ماسونه خو دې ډېر سخت دي مې ته خو که ډېر سخت کار وکړې نو اوړه دې واغږي اما په اوړو کې خو کاڼي نه وي چې بس تا پې موټی لګېدلي وي سختې دي هغه چې هغه خبره یې نه کوله بیخي خبره نه کوله چې څنګه یې بوکره کته کړه اوهو قسم دی چې هغه ما له پخپو پرېوته دا چلې کوو زه تا نه ډېره بښنه غواړم هلکو
اخوست ولا ما پروزه پورې خاندي وي ته ما ته چې خواله مې راته ګرلفرینډ مې ده قادره سکور مخکې که قادره ها اوسه پورې هغه ما پورې خاندي پوه شولې ما ته ورې په وخت ویلي وو نو څه چای اوبه هم پې کړي وو نو ما یې نه دا جینۍ وخېږي ورته وایه چې ښه شی دی او پلان کې ډینګلی که نه نو ما بیا به زه تا رامنې کوم که ځان به رامنې کوم ټریپل دی ها بس د اخ ورځې نه چې مې ژوند چینج شو دا به بیا ما خوب کې لیده ولې زه په هغه نوم ماله هغه د یو سړي نه تبر روک شوی کتاب کې یو کهاني غونته کې نه یو ښاپیری ولې د سرو هم ورکوي د سپینو هم ولې ورکوي چې نه ما له اخ که خپل تبر که نه ما به خوب کې بیا دا ډیپي لیدم ما له دغ که ښځه کومه چې ما لیدلې ده قادره پلی ډیپي به مې لا مخې پټو اوس خو به د هغه بس وي هغه هلکه اوس خو هم ښادي ده خو ښه اوس روک شوی دی زه وایم جوړې د دې هلک بس دا کسر جوړ شوی دی د سید ولی شاه غونته خلک یې اړولی راړولی ده نو اوس خبره راغله ځکه مې وکړه د ده میسیجونه مې ماته راغلي د سید ولی شاه داسې یو دوه نور دي نومونه یې نه علم ته ورسره ګیمونه هم کوي اکثر پردا چول خره که نه په ما کې پردا چول خره ښه یو بل ملګری دی په شارجه کې پاتې کېږي هغه ورته وایي یا به ځان ولم یا به دا نه ولم اوس دې هغه خدای راولي چې ته مه ولې که ځان په هغه چې مین شوی و هغه مو پکې څه خلک یې دوکه کړي دي ښه ټیلنټ پکې ډېر و که نه ما پکې خپل تاوان صرف په دوو ځایونو کې کړی دی چې لکه ما دا ځان له ډېر زور ورکړی دی او ښکلې ښکلې اډیانې مې ختمې کړي که نصفه مې 2 میلیونو ته اډیانې رسولې یو زوی یې و واده یې خپله یې واده کړی خو مونږ یې هسې غولو باندې اړولي وو بیا یې مور او پلار یې زما واده له راغلله مور بیا پلار یې و ښځه یې وه لکه مطلب ډېر امداد یې م راسره وکړو لکه بدا خرچه یې یو زوی و کور کې مې بیا څه وي چې مې ماله بل واده وکوي وی تا چې وي زه دغلته کې کومه ما د هغې یو لور دا طلاقه شوې د پلار مې دغه غویمونه واوړه لکه 400 کسان ناست دا سکرین لږ ټکوئ که نه ظالم زامن تا ته چل جوړ کړی چل داسې نه و مثال کې اوس ته غلام محمود یې هسې خبره کوم که نه اوس مثال کې ستا غلام محمود نوم دی او دلته کې ګلاله یې او مثال کې تا لیکي نو چې ته ما سره ګپ مپ لګې زه تا سره ګپ نه لګم دا لیک په اړه نو ته زر ما د ګلالی په نوم ګیر کې نو بیا ګلالی ما ته وي چې غلام محمود سره ملاقات وکړه او هغه غلام محمود هم ته یې داسې کیسه وه داسې کیسه وه ښه له دا مینه دومره ړنده وي خو داسې هم ړنده نه چې لکه په هلک دې مین شې ده خو ته د جینکونه زیات چې دی نو ډي ته کې ډېرې صحیح خبره کومه خیر ډېرې خبرې ما ستا نه پټې کړې که نه بعضې مې خبره د ویلو نه وي که نه زه ویل نه شم دی ستا د مخې نه شي ویلم که نه په بل چا ګز نه تړم خو لکه ډېرې خبر باندې نه لکه دې کې داسې خبرې شوي دي چې لکه مثال کې دا زه یې صرف په دې راټینګ کړی چې هندپري به یې خوله کې ونیوله او ما به یې هم ترې خوله کې ونیوله په دې اوس په خولې نه نه راځي پوه شه که نه یا الله زما دې په توبه توبه زما یو ملګری دی دلته په اجوان کې اوسېږي باچا نوم یې دی ما ته وایي تا په دې کې څه لیدي باچا هغه چې یو سلګی وایي زه به یم چې دنیا ورته پرېږدم ته په سلګو مین شوې وې لکه چې سلګی به یې والې او لکه مطلب ما په خوله خبره نه راوځي که شروع شم نو بیا به ته هم تښتې دا خلک نه که بس پرېږده زه یې درته داسې په طریقه کومه چې لکه دا نور خلک زه چې غوږونو زه پوه شوم وایم چې زه غوږونو کې ګوتې ورکړم او څوک نشته لکه زه دا یاره خو
الکه سکرینونه ټکوي صحیح ده بیا زما د موبایل وسره دلته انخلي ښه مرګرو ډبل ټیپ کوي یار ټول ډبل ټیپ کوي دا یو سړی چې په سمین شي دته دا بیا نه ملاوي کنه مثال کې بهاودینا ट्रिपल की प्ले रातो कहीं मर करो बहाउद्दीना ट्रिपल की रात प्ले का तसवे زما د لاس کې دا بلک ته مثال کې ته په دې بلک مینه شي او دا بلک ته نه ملاوي ته بیا په هر شیشه مینه کې ته چې مان دایر شي کنه د وخت په نور ګلان دي دغه تو مالته دا چکته چړ دې ملپین کې دا واټر پارک کم ځای کې یو بل ګل دې مر کرو کم ځای نور من वाटर पार्क बहाउद्दीन प्ले का 6 वेलकम یو بل کسه हाँ دا خوراته نه ما واټر بلو بای هغه بره جوټه کې چې وو کې را دغه کېږي هغه غرنه چې راغليږي ट्रिपल दे यस هغه سر هغه بهادین لري دا ट्रिपल की प्ले कोई मर करो ट्रिपल की प्ले देखा सा اپ پجیره کې د ملکوین کې سوري پجیره کې मर करो ट्रिपल दे यार زپیر استا مننه قربان دي شمه نو ما د دې د هیرولو د پاره ډیرو جنکو سره رابطې کړې دي خو هغه جنکه بیا باندې خو چاري پلان کوله بل هغه ټیم کې چې کوم دنو مشهورتیا ډیره نه و کنه دلته پاجما په شارجه کې دغه پارک نه ده د المجاز الجمعتون غونډه چې پکې ډیر دي خان دما نو यार ट्रिपल देखा ना هغه ډانډې سره چې تاوې دي الکه غلې شکنه نو ته ولې خاندې خو بس خلک په یو اوکې چې تاسو خپل دغه کې اوکې وایا اوس مو وایا زه کې سره پټه شنو خاندې خوایا ایس شپږ سوه کسان ناست دي خو چا سره دومره نشته چې پلی وکړي لکه دا اوس څه خبره ده ما سره هم دلته کې 300 ناست دي پوه شولې هغه اوس مې یو متل کو خو دی بیا خفه کېږي او ښه نه دی دغه د یو جینۍ وه نه هغې ویې کائنات نوم یې نو هغې د مارکیټ کې د جینکو د کپړو له ویډیوګانې کولې نو ما یې کېدای شي دا جینۍ نو ما هغې سره رابطه شروع کړه نمبر یې راکړه ګپ ما پرې را شروع کړه دا مې لږه هېره شوه هغې زر خبره وکړه دا نه که نه دی مې لګیر شو ښه هغې ملاقات د سره کوم نو ما ځکه ملاقات کوي او که نه کوي خو د دې نه پې زه سیټ ته یم زما غم به لږ یو طرف ته شي که نه هغې ته مې کمنټس وکړم ما له مې یو جوړه واله که نه تاله به زه ټوپی والم تر نیشنلیان د عصري ټوپی ډېر خوښ مې صحیح ده واله اوس په دوبۍ کې ټوپی څه کوي د باچا خانو د منیره یو کس له ورکړې را ویړې راله غالب اوس هم شته په دې مویله کې شته دوکان یې د کارګو نو هغه مې ملاقات د سره کوم وې د پارک ته به راشې مې ښه لوکیشن یې راولېږو د جمعې شپه مو باران هم شوی و ښه یخه شپه واورې هغه هلک را سره لاړم او هغه د کارګو په ګاډي کې بوتلم خو دوی به په فیسبوک یو پوسټ کوم دا دویمه وه وی ګوینګ ټو سریلنکا کم ټو امارات مې دا ولوي دا زما د پلار په سریلنکا کې بزنس دی اوس چې په ما کومه مینېږي نه د هغې د پلار بزنس دي او وی لیبرانو لیبراني مرګرو ډبل ټیپ کوي که نه سټریک به مې مات شي ښه چې لاړم نو رنګ مې ورته وکړم زه راغلی یم او تاسو راکوشئ یو هلک اوچت کوي صبر وکړه میډم مصروفه ده او درکوزیږي نو ما سوچ واخیسته مې بعضې نیم نوکره یو کوسړه به ورسره په ور ولاړي که نه هغه چای اوبه والا مې کېدای شي داسې نوکري د دې یو دویم رنګ مې ورته وکړو نو بس در هر څه بنده و درلو ښه مې ښه هغه هلک ته مې لږه خوازه خوازه خسېټ ته ودرېږم دریم رنګ مې ورته وکړه راکوشو په دې ملا را داسې لاس راکاږه وایي ته په ما څه بېحده ګرانې د هنګو دومره ګیری وایي دا مشر سړی و دا را سره په تاریخ کې شوي دي